ننګرهار کې په لومړي ځل د زون په کچه پر سرطان اخته ناروغانو لپاره یو روغتون جوړیږي او ژر به خپل خدمات پیل کړي. د سرطاني ناروغیو د 50 بستریز روغتون امیر ډاکټر میرویس شاهین شیرزاد وایي د روغتون 80% کارونه بشپړ شوي او ژر به پر فعالیت پیل وکړي چې پکې به پر سرطان ناروغۍ د اخته ښځینه او نارینه ناروغانو درملنه په وړیا ډول ترسره کیږي. په دې 500 بسترو شفاخانو کې ام نارینه ام زنانه دا به شامل وي. نو موږ په دې کې د خویندو لپاره د هغوی د سینو د سرطان تشخیص او تداوی دلته کیږي، درملنې دلته کیږي. همدارنګه کسان چې د ځیګر په سرطانونو باندې اخته وي هم دلته تداوی کیږي. موږ بایوپسي هم دلته اخلو، لابراتوار به دلته وي ان شاء الله العزیز. همدارنګه کسان چې د مرۍ نه نیولې تر معدې او د دې په سرطانونو باندې اخته وي هم موږ دلته تداوی کوو ان شاء الله. تداوی به کیږي، تشخیص به کیږي، په نږدې راتلونکي هلې ځلې به ورته کوو ان شاء الله. شیرزاد وایي روغتیا وزارت ته د سرطاني ناروغیو د تشخیص او نورو وسایلو لیست سپارلی او ژر به یې په واک کې ورکړي. د هغه په خبره د دې روغتون په جوړېدو سره به هیوادوالو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او نورو هیوادونو ته به یې تګ راکم شي. د افغانستان اسلامي امارت دې ته کاملا ژمن دی ځکه چې دوی په افغانستان کې اووه شفاخانې جوړوي. نو په دې اووه شفاخانو کې ان شاء الله العزیز په دې کې به کیموتراپي کیږي. اکثریت زموږ ناروغان چې دا به د کیموتراپي دپاره نور هیوادونو ته تلل. +% د ناروغان که زموږ خارج هیوادونو ته دې دپاره لاړ به شي که نور به موږ خپل صحي پیغامونه خلکو ته وړاندې کوو. کوشش به کوو چې خلک پر وخت باندې مراجعه وکړي او په وخت باندې تشخیص او په وخت باندې تداوي شي. بلخوا ننګرهار میشتي قاری اسماعیل او شیرولی هم د سرطان ناروغۍ روغتون جوړېدو ته خوشحاله دي. وایي د دې روغتون جوړېدو سره به له ګڼو ستونزو خلاص شي. موږ خو ډېر خوښ او خوشحاله ویاړ چې په ننګرهار کې داسې یو مجهز سنټر جوړېږي او په نږدې ورځ کې خپل فعالیتونه شروع کړي. هغه ناروغان چې زموږ او ستاسې ورونه او خویندې چې بهر هیوادونو ته تلله د کینسر په رابطه باندې هلته ډېر مشکلات سره لاس و ګرېوان و چون ویزې او دغه به هم نه وو. نو هغه به انشاءالله په خپل هیواد داخل کړي او انشاءالله مریضانو ته به خدمات وړاندې کړي. دې باندې موږ ډېر خوشحال یو. د امارات ته مننه چې دا هلته د کار روان دی. مخکې زموږ مریضان خارج ته تلل، ډېر تکلیف او اوس شکر دی چې دې ځای کې تداوي کېږي. دا ډېر ښه کار دی. دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې لا هم ډیری افغانان د سرطان ناروغیو د درملنې او تشخیص لپاره له هیواده بهر ځي چې د ډیری لګښت ترڅنګ وخت نا وخت د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي.